الله الرحمن الرحیم. طالبانو د دراهمو د دنانیرو یا د پیسو فکریه څه وخت را پیدا سوله، څنګه را پیدا سوله، دنیا کې کوم اطوار و حالونه پې باندې تیر سول. نو خبره خو ډیره اوږده ده. اوله خبر دا ده چې دا دراهم او دنانیر دا کم الفاظ دي، د کمې ژبې الفاظ دي، یعنی فارسی دي، لاتینی امریکایی دي. صحیح خبر دا د علماوی طالبانو چې دا یونانی الفاظ دي دواړه، درخم او دینار، دا دواړه یونانی الفاظ دي. او د یونانیانو دینار یوس، درخم دیناریوس، دغه الفاظ اصل کې یونانی الفاظ دي، په یونانیانو زمانه کې استعمال سوي دي. کله چې اسلام راغلی ده، د اسلام له راتګ سره وروسته بیا دا الفاظ معرب ګرځول سوي دي. درخم یا درم، درخم یا درم، دینه درهم جوړ سوی ده. دینار یوس دا بیا دینار ترینه جوړ سوی معرب ګرځول سوي دي. اما په اصل کې دا دواړه الفاظ یونانی الفاظ دي. دی چې دلته د علامه مازندرانی چې کوم تحقیق دی په خپل کتاب عقد المنیر فی تحقیق ما یتعلق بالدراهم والدنانیر کتاب کې کوي، نو داسې رای اومسته ده چې دا فارسی لغتونه دي. بعضې علما وایي چې دا لاتینی نومونه دي، خو نه صحیح دا ده چې یونانی الفاظ دي. دا یوه مسله سوله، په دې باندې ډیره بحث نه کوو. دغه دینار او درهم دا څه وخت کې سکه سول. دویمه مسئله طالبانو د سکې ده. سکه دې ته وایي چې ته یوه وسپنه راواخله، ویلې یې که، هغې ته یو ځان ته نقش ورکه. دغه نقشوالی په دې پیسو کې دې ته سکه وایي، مضروبه ورته وایي، مسکوکه ورته وایي، سکه ورته وایي. خالصه وسپنه او چې وسپنه منقشه کې فرق لري. مثلا خالص سره زر او دا سره زر مسکوک وګرځوي. خالص سره زر راواخله، بیا دا قالب ورته جوړ که، په قالب کې واچوه، یو طرف ته د بادشاه عکس که، مثلا بل طرف ته په هغې باندې نوم ولیکه او تاریخ یې ولیکه چې دا په کم زمانه کې جوړ سوي دي. مخکې خالص سره زر ول، اوس چې قالب نه راووتل څه ورته وایي؟ سکه ورته وایي. دې سکې ته څه وایي چې د سرو زرو نه جوړي؟ دینار. او کله چې ته یو قالب جوړ کې، سپین زر ور واچوې، یو طرف ته مثلا د بادشاه عکس کې، بل طرف ته نوم کې او هغه تاریخ ورسره ولیکې، دې ته طالبانو مخکې سپین زر ول، اوس څوک تر جوړ سول؟ سکه تر جوړه سوله. دې سکې ته څه وایي؟ دې ته درهم وایي، دې ته مسکوک و سکم وایي. که تاسې پوهیان دي، ما تاسو ته مخکې یوه خبره وکړله چې سپین زر چې حسابوئ، مسکوک به حسابوئ که غیر مسکوک؟ چې ملایانو جنجال هم راغلی و چې اوس مثلا په افغانستان کې دا سپین زر چې حسابیږي 200 درهمه، دوی غیر مسکوک حسابوي. طالبانو مسکوک او غیر مسکوک په مابین کې څوک سته؟ فرق سته د طالبانو. مسکوک څوک وي؟ قیمت وي. طالبانو مسکوک باندې ځکه خرچه پې باندې سي، خالص سره سپین زر دا دومره قیمت نه لري چې بیا مسکوک منقش کې قیمت پیدا کوي. ته به د مسکوک قیمت راخلې، نه د چا. نو دا د مسکوکیت خبره ده. نو دې ته مضروب وایي. او بیا په دې باندې علما احادیث هم نقل کوي. نبی علیہ السلام منع کړي عن کسر سکة المسلمین الجائزه بینهم الا من بأس
رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کومه سکه چې د مسلمانانو منځ کې رایجه وه او د مسلمانانو سکه وله نو دا به نه ماتوي. یو که بأس و ضرورت پیدا سو بیا په هغه وخت کې ته ماتولی سي. په خبر خو پوه شولی که نه؟ طالبانو دنیا کې ژوند پرمختللی ژوند د بدویانو نه وي. پس دنیا کې علمي ژوند د بازاري خلکو وي. په دنیا کې ژوند چې پرمختللی کېږي هلته کېږي چې دا ژوند له حضارې نه بدوې ته راځي، له بدوې نه حضاري و چا ته راسي دا ژوند؟ متمدن ژوند ته راسي. په کلیوالي ژوند کې پرمختګ نه کېږي، صنایع او فابریکې نه جوړېږي. فابریکې او شیان د بازاري ژوند خلک جوړوي. دنیا کې تر ټولو نه په تمدن کې مخته خلک چینایان دي. دی وایي دلته چې په دنیا کې ډېر متمدن خلک چې تر هر چا نه تمدن ته مخکې تللي هغه چینایان دي. دویم جاپانیان دي. دوی په متمدن ژوند کې ډېر مخته ول. نو چینایانو تر ټولو نه مخکې چونکې ژوند یې متمدن ژوند مخکې و. مونږ کله له باچایي نه مخکې دا خبرې کولې، هلته مونږ د بدوې ژوند مختار کړی و. اوس چې چا ته راورسېدلو د باچایي ژوند چې دا د تمدن ژوند د اوس وایي قشتېپه جوړه کوي، سړک جوړ کوي، فابریکه جوړه کوي. دا خبرې مو مخکې د بدوې په ژوند کې و. دا خیال کې مو دا نه و چې دا کار وکړو، ځکه هغه ژوند د چا ژوند و؟ د بدوې ژوند و. هغه د بدوې ژوند د کمال ژوند نه. مونږ چا نه پرېښودلو چې د بدوې نه د حضاري ژوند ته راسو. او اصل ژوند د پرمختګ ژوند چې د هغه د چا ده؟ که ته صنعت په مخ باندې بیایې، په کوم ژوند کې به بیایې؟ 20 کاله یې مونږ بازار ته نه را پرېښودلو، ویلې چې همداسې دوی د چا په ژوند کې وي؟ د بدوی په ژوند کې دوی باید د حضاري ژوند ته رانسي. چینایان چې کله تر ټولې انسانیانو نه د حضاري ژوند ته راغلل، د تمدن متمدن ژوند ته راغلل، نو دوی پیسې جوړې کړلې. اولینۍ روپۍ 2200 کاله مخکې د میلاد عیسوي نه، څو 2200 کاله مخکې له میلاد عیسوي نه، یعنې د نن نه طالبانو تقریبا څه باندې 4000 کاله مخکې اولینۍ روپۍ په دنیا کې چې چا جوړې کړي هغه څوک دي؟ چینایان دي. چینایانو اول روپۍ جوړې کړلې او نقود یې چې جوړې کړلې هلته یې شکل د کمیس او د چاړې په شکل باندې و. بعضې روپۍ د کمیس په شکل وي. دا کمیس څه د طالبانو داسې جوړې کړې وي، بعضې داسې جوړې کړې وي لکه د چړې په شکل باندې. دا شکل نوعیت د سکهوالی مسکوکیت یې په هغه زمانه کې داسې و. د نن نه څه باندې 4000 کاله مخکې د چینایانو په متمدن ژوند کې چونکې دوی په د تاریخ د انسانیت کې هغه متمدن ژوند ته تر موږ نه، ځکه یې اوس فابریکې په ټوله دنیا کې د دوی ډېرې دي که نه. لکه فابریکې ته خو به هلته څوک ډېر مخته پرمختګ کوي. اوس موږ اعلان نوي تمدن ژوند ته راغلي، موږ سر نه کار شروع کړی. موږ چې سر نه کار کوو دوی پرمختګ کوي. موږ تر څو چې د هغوی ته رسېږو هغوی له هغوی نه موږ نه مخته تللي وي. خبر پوهېږئ؟ او بیا په دغه روپیو باندې دوی بیع شرا کوله، په همدغه اقمیصو او په دغه سکاکینو په چاړو باندې دوی بیعې کولې. مخکې مې تاسې ته خبر کړی او په دنیا کې بیه د مقایضې روانه وه که نه. خلکو په غنمو باندې شی اخیستل، په پوست دکان ته به چې ودرېدلې دکاندار ته شی به چې تر اخیستل څوک به دې ورکول؟ غنم مثلا، پوستکي یا بعضې نور شیان که نه. مخکې مې درته بحث کړی و په دې مسله باندې. بیا داسې کرا دا مسئله وړاندې راتلله. وروسته زمانو کې دغه مسکوکي روپۍ بیا ګردې جوړې سولې. لکه اوس که تاسې فکر کړی دا سکې څوک دي؟ ګردې دي. هغه وسپنۍ روپۍ یا د سرو زرو د سپینو زرو دینارو درهم
ګرد شکل لري، داسې شکل باندې روپۍ ولې. تاسې به وایئ چې دوی څه خبر سول چې چینایانو داسې اول روپۍ جوړ کړې وې. طالبانو ورونو سړي ته خو زور دا ورکوي. اوس مثلا د عینک معدن چې دا راسپړي هغه یې راسپړي، چینایان نه، فرانسویان. هلته چې کوم شیان راوځي تاریخي دغسې روپۍ شیان راوځي یا دوی ځان سره وړي، اصل دا تاریخي شی دی. موږ دې ته اهمیت نه ورکو. باید دوی له دې نه بیا استدلالات کوي چې دا د کمې زمانې شی دی، ځکه هلته روپۍ راوځي هغه زمانه کې چې وي په هغې لیکل سوي وي، تاریخ پې لیکل سوی وي، نو دوی همدغه شیانو نه استدلال کوي، د تاریخونه معلوموي چې دلته د چا باچایي وله، څه نومېدله، د میلاد نه څه وخت مخکې وله، څو زره کاله مخکې کېږي. الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي، موږ علم ته شا کړې ده. بیا د روپۍ ګردې کړلې، مستدیرې کړلې چینایانو. او بیا په دنیا کې داسې یو حالت راغی، چینایانو تقریبا دغه کاغذي روپیو ته هم دوی پر مخ ته تللي دي. داسې یوه زمانه راغلله وی چینایانو به کله به د چین بادشاه چې و له میلاد نه 119 کاله مخکې، ګوره هغه روپۍ خو هم چینایانو جوړې کړې چې سکه یې کړې. بې له هغه نه ډېر راوروسته زمانه کې د میلاد نه 119 کاله مخکې چینایانو یو ابتکار، چینایانو کې یو عادت و، کله به چې دا وزیران د بادشاه حضور ته راتلل نو بیا به یو تمثیل کو، نو د تمثیل په وخت کې به مخ پټوه، مخ به یې پټوه د عمراو. او بیا په دې فیصله وسوله چې دا مخ دوی باید په داسې شي باندې پټ کړي د تمثیل په وخت کې چې هغه یو خاص شی وي. بې طالبانو دوی انتخاب وکړ دا غرڅه څه د هوسۍ، داسې غرڅه او هوسۍ چې سپین رنګ ولري د هغې پوستکي باندې به مخ پټي د تمثیل په وخت کې. بیا دا انتخاب که خو دا دومره قیمت سو، دا پوستکی، دا سپین پوستکی د غزال، دا بیا د بادشاه په حما او په ملک کې راوړل سولې، باچا ته به سپینې غرڅې ساتلې، بیا دا ډېرې قیمتي خرڅولې. دغه وړکی پوستکی به په ډېرو زیاتو پیسو اخیستل کېده. تقریبا دغه پوستکي داسې یو بڼه مختاره کړله بیا لکه د پیسو غوندې. خبر پوه سولئ؟ صحیح ده استعمالېدل هلته نقودو دا سپین زرو سره زر ول، خو دغه پوستکي داسې یو هغه مختار که یوه بڼه مختاره کړه چې د پیسو په شکل به بیا استعمالېدل، ځکه ډېر قیمته سو. دا سپین پوستکی به د غزالو د هوسۍ لکه د چا په شکل استعمالېده، د پیسو په شکل باندې استعمالېده. او بیا کرا همداسې بعضې علما دا رای هم لري، وی دا بینک نوټ چې دا اوس کاغذي روپۍ دي دا اصل کې مخترعین د دې چینایان دي. دا ډېره وروستۍ زمانه کې طالبانو بینک نفس ابتکاري د دې سره مشابه ابتکار دا طالبانو. اما بینک نوټ ما تاسې ته بله ورځ ویلي ول چې 1804 میلادي کال کې بینک نوټ راوتلی چې اول کې دا د چک حیثیت یې درلوده، بیا کرا خبره چېرته لاړله. او بیا دویم زمانه کې چینایانو ته نږدې خلک هغه جاپانیان ول، په متمدن ژوند کې مصریان ول، آشوریان ول، بابلیان ول. دا په دنیا کې متمدن خلک دي ډېر تمدن ته، آشوریان، بابلیان، مصریان، جاپانیان، چینایان. بې طالبانو د مصریانو زمانه راغلله. مصریانو په جبل السینا کې، جزیره سینا ورته وایي، مصر کې یو ځای ده، دلته یو غر و له دې جینې نحاس و مس راوویستل. بیا مصریانو دغه میسو نه سکې جوړې کړلې. هغه وخت کې سپین زر او سره زر رواج نه ول. هغه زمانه کې دوی دا میس څه دي، میس نحاس له دې نه روپۍ جوړولې، کرا بس دا اغوستولې. نو بیا طالبانو مسئله هم داسې راتلله تر دې پورې چې
لکه دنیا یو دم پرمختګ نه کوي، په کراره به مزل کوي. بیا چې کله اسکندر مړ سو، د اسکندر څوک چې جایناسته یو چې هغه سلوقس په نامه نومیده، نقود السلوقسي په نامه باندې دا اولینی نقود وی د بشریت په تاریخ کې چې دې نقودو ته ګردې جوړې کړل سولې، د بادشاه عکس ورکړل سو. لکه چینایانو خو د قمیص او د سکین په شکل وی، مصریانو، بابلیانو، آشوریانو، مصریانو، یونانیانو، رومیانو، عبرانیانو چې دا متمدن خلق ول تمدن ته ډېر وړاندې تللي ول، د دوی ژوندونه طالبانو ډېر مخکې دي له موږ نه. دا اوس په دنیا کې بعضې قومونه ځان ډېر چې تر څو تمدن کې ډېر مخکې طالبانو په نورو خلکو ځانونه هوښیار هم بلي. ګورې تاسې دې ته فکر وي عراقیان په موږ ځانونه ډېر څوک بلي، سعودیانو ته وی تاسې څه تمدن دا، بله ورځ مو تمدن شروع سوی، کوچان وی. عراقیان ډېر مخکې دي، ایرانیان هم په موږ ځان ډېر مخته بلي که نه. تاسې موږ ته وی تاسې او په موږ خو د الله ډېر رحم وکړي طالبانو، خو پښتنو باندې د الله ډېر رحم وکړي طالبانو. تمدن ته اوس هم لا سم نه دي ورګډ سوي، اوس هم لا ژوند تر اوسه علمي او پرمختګ د متمدن ژوند لا نه ده طالبان. الله دې موږ او تاسې تر اوسه پورې دنیا څه وخت متمدنه سوله، اوس موږ هم لا دې سره نااشنا یو. بیخي لا تر اوسه د دې په سترګه نه ورته ګوري چې دا متمدن ژوند څوک ده. علمي ژوند کم یو ژوند ده، متمدن ژوند ده. وما قدر الله حق قدره. الله څه وخت پیژندل کیږي؟ کوچی ښه پیژني که سړی په علم کې پرمختګ وکړي ښه پیژني. چې علوم راوسپړي بیا الله پیژندلی سي. کوچی خو به صرف ده وایي البعر تدل علی البعیر. ښه پیژندل د الله په علم باندې راځي. انما یخشى الله من عباده العلماء. په سپړلو باندې کیږي چې علوم راوسپړي. سپړل څه وخت کیږي چې متمدن ژوند ته راسي. ځکه په د بازار د اطرافو په ژوند کې بس غنم وکره، په سرلیت کې منی کې راواخله، بس زمي کې ټول خوبونه کوه، بس بیا بس همدغه کار ده، نور کار خو نشته که نه. اما متمدن ژوند کې طالبانو بیا د پرمختګ فکرونه وي چې څنګه موږ مخته لاړ شو، ډرون څنګه جوړ کړو، توغندی څنګه جوړ کړو، هغه څنګه جوړ کړو، دا څنګه جوړ کړو، واعدو باندې څنګه عمل وکړو. اول روپۍ د بشریت په تاریخ کې چې کله نقش په باندې جوړ سو په دې مسکوکو روپیو باندې، په دې سکه باندې، هغه د اسکندر جایناستی او د قواو مشر په سوریه کې طالبانو کله چې د رومیانو ډېره ځواکمنتیا په شام باندې وله، نو هلته په سوریه کې د سلوقس په نامه باندې اصل نوم یې بني قاطور و. بني قاطور سلوقس د عکس په روپیو باندې جوړ سو. دې ته طالبانو نقود سلوقسي ویلې. نو دا د بشریت په تاریخ کې هغه بله مرتبه وله. بیا همداسې طالبانو خبره راتله د عربو جزیرې ته. قرآن هم په دینارو په درهم باندې بیا بحث وکړ. قرآن هم د دینارو د درهم خبره وکړله. وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه. کنه بیا وی طالبانو بثمن بخس دراهم معدوده. دراهم معدوده الته قرآن هم ذکر وکړ. کرا کرا طالبانو خبر دی تراغله د عربو ژوند د تمدن نه ډېر لرې ژوندو. عربو ته چې الله عز وجل دا ژوند د عربو متمدن وګرځو، دا د اسلام له برکت نه و. طالبانو ژوند متمدن ژوند د انسانیت ژوند ده. اسلام په دې کې ډېر رول لوبولی ده چې د انسانانو ژوندونه یې چاته بولي متمدن ژوند ته. اسلام په دې کې ډېر کوشش کړی چې د انسانانو ژوندونه څوک سي. یو له هغې نه د عربو ژوند اسلام له بدوې نه متمدن ژوند ته بولی ده. نو په عربو کې د جاهلیت په زمانه کې 2 روپۍ استعمالېدلې. یو دینار ول، بل درهم ول. دینار د رومیانو روپۍ ولې، د امپراتورۍ د روم هغوی جوړولې سکه د هغوی وله. او
درهم چې ول هغه د کسرا امپراتورۍ د ایرانیانو دا د دوی سکه وله د دوی عکس به و د باچا پې باندې نوم به و تاریخ به و د دوی د حکومت نښه به پې باندې وه او د رومیانو په دینار به د هغوی د بادشاه عکس و تاریخ به و لیکنه به د دوی د حکومت پې باندې وه په هغه زمانه کې چې دینارو درهمو باندې نوش خور دا د ایرانیانو په درهم باندې لیکل سی ول د اسلام د جاهلیت تعاره کله چې اسلام راغی هم دا روپۍ استعمالېده د رسول الله زمانه کې دینار د رومیانو درهم د دوی په دې عکس طالبانو عکسونه مور باندې ول ایرانیانو په درهم لیکلي ول نوش خور یعنی کل هنیئا خوره پریمانه دا لفظ پې لیکلی و ځکه فارسي امپراتورۍ ولا د فارسي لغت پې لیکلی و نوش خور خوره طالبانو نوش هنیئا پریمانه خوره نو دا د اسلام هغه ولي بیا چې اسلام هم راغی د اسلام په زمانه کې هم همدغه دینار و درهم استعمالېده خو تر څه وخته پورې دا استعمالېد دلته اختلاف د علماو د رسول الله په ژوند کې په ټول ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې روپۍ د چا وې د دوه امپراتوریو وې دینار د رومیانو درهم د ایرانیانو د ابوبکر صدیق په زمانه کې وې مشهوره داسې د طالبانو چې اولینۍ سکه چې په اسلام کې جوړه سوې هغه عبدالملک ابن مروان جوړه کړې چې اوس پې خبر کوو خو نه طالبانو صحیح خبر دا ده چې اولینۍ روپۍ د اسلام په تاریخ کې چې چا جوړه کړې د مسلمانانو لوی مبتکر مخترع هغه څوک چې د اسلام حکومتونو ته طالبانو نوښتونه ورکړي امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب العدوی القرشي د اسلام په تاریخ کې طالبانو حکومتونو ته ډېر نوښتونه ورکړي دي یو نوښت دا ده چې د اسلام په تاریخ کې مستقله روپۍ جوړه کړې ده خبر پوه شولئ اول من ضرب سکة في الاسلام هو عمر لمصالح اهل بصره لکه اول بازارم طالبانو د بصره و کوفه دشتې وي اول من مصر البصره والکوفه اتلسم کال دی هغه کې هجری کې بصره مصر اول من مصر البصره والکوفه عمر صاحب د طالبانو دا مصر بازار جوړ کړی اوس به یو وخت کې طالبانو تاریخ کې داسې ولیکل سي اول من مصر وادي القوشتیپه ملا برادر داسې به لیکل کېږي ځکه بازار مصریت به دته منسوب کیږي داسې د بصرې او د کوفې مصریت او بازاریت چاته منسوب طالبانو عمر صاحب ته منسوب د ډېر نوښتونه یې کړي دي نن ویده زمانه نه ده باید په دغه زمانه کې موږ نوښتونه وکړو موږ افغانان کله کله موږ ته خلک ملایانو ته پیغور راکوي دا د ملایانو پیغور نه ده دا د دغه خلکو پیغور ده چې تر اوسه موږ افغانستان کې د افغانیو د روپیو چاپولو څوک نه لرو دغه حکومت چې له نن نه مخکې و ځان یې متمدنو پرمختللی بله تر اوسه پورې دغه حکومت دومره ونه کړل چې ځان ته یو ماشین جوړ کړی پیسې خپله چاپولی سولی نه یې سوی کولی سره له دې چې موږ ته دوی پیغور راکوي وایي ملایان د چا مانعین دي د پرمختګ مانعین دي موږ د پرمختګ مانعین نه ولو موږ خلکو نه پرېښودلو په یو نوم په بل نوم باندې چې موږ د پرمختګ میدان ته راسو پرمختګ په غره او په بدوه کې نه کېږي د پرمختګ جای څوک ده بازار و متمدن ژوند هلته موږ نه پرېښودل کېدلو الله عز وجل دې موږ ته دا ژوند دایمي کې تاسې بیا وګورئ چې راتلونکي یو کال دوه کاله پورې موږ خپلې پیسې چاپوو که نه موږ نن انشاءالله په افغانستان کې اوس موږ هغه نه لرو دا جوازي سیر د موټر سره دا موږ نه لرو تاسې بیا وګورئ چې موږ راتلونکي 2 کالو 3 کالونو کې بیا موږ څنګه کوو موږ د متمدن ژوند په چل پوهیږو ځکه موږ ته په خپل تاریخ کې د مشرانو ژوند معلوم ده موږ هغه عرب چې په هیڅ نه پوهېدل د بدوي نه لرې ژوند یې درلوده
عمر ابن الخطاب هیڅ کله د عربو په خیال کې لکه نن تاسو ته زه دا خبر کوم هیڅ کله مو په خیال کې دا نه راغلی چې متمدن ژوند او پرمختګ او روپۍ خپله جوړول دا څه معناوي لري. دلته خو بیا هم لږ لږ یادېږي په مجلس کې عربو هیڅ کله دا فکر نه و کړی ځکه د دوی ژوند د بد وي ژوند هغوی پیسې چې وي زه ته څه کوې چې هر چا جوړې کړي دا خبرې نه ولې چې جوړول و کارخانې نوم و خپله هغه پې باندې لګول څه ورته وایي خپل مهر پې لګول دا فکر د دوی سره نه و. په هغه د وحشیت په زمانه کې د تمدن نه لرې زمانه کې هغه عرب موږ تمدن ته راوویستل. عمر رضی الله عنه په 18 کال د هجرت کې د کسرا د امپراتورۍ روپۍ نور ټول هغه روپۍ ولا طالبانو صرف لیکل یې پکې لږ بدل کړل. علامه مقریزي طالبانو یو عالم تیر سوی علامه مقریزي نومیږي النقود العربیه په نامه یو کتاب جوړ کړی ما سره شته اراده مې وه چې هغه هم نن راوړم خو رانه ویر سو. النقود العربیه په دغه نامه کتاب لري. عمر رضی الله عنه چې کله الله فتح د مصر و د شام و د عراق وکړله 18 کال د هجرت چې راغی نو وفدونه ورته راغلل. یو د بصرې وفد هم ورته راغی. د بصرې په وفد کې احنف ابن قیس و عمر سي په مصالحو د اهل بصرې خبرې ورسره وکړلې چې بصره کې څنګه کارونه وکړو څه کار باید موږ وکړو. بیا طالبانو معقل ابن یسار ته ویلي چې ته هلته یو نهر جوړ که. نو بیا یې طالبانو د معقل نهر جوړ سو. هلته طالبانو جریب معلوم سو که نهر چې جوړاو نو هلته به ته دا مځکې تقسیمې لکه قشتیپه کې خو به مځکې تقسیمې که به نه نو هلته جریب معلوم سو چې یو جریب څومره اندازه ده دا مقدار عرب دې سره څه بلد ول عربو د مځکې سره څه کارو عربو د جریب سره څه کول دلته خیمه ووهه او دلته خیمه ووهه هغې د دې سره کارو. د جریب فکر د عربو سره بیخي نه و. عمر رضی الله عنه د جریب فکر را پیدا که تعین یې وکړه. عمر رضی الله عنه هلته طالبانو پیسې مقررې کړې درهمې فضرب حینئذ عمر الدراهم على نقش كسروية وشكلها بأعيان غير أنه زاد في بعضها الحمد لله وفي بعضها محمد رسول الله وفي بعضها لا إله إلا الله وحده وفي آخر مدة عمر وزن كل 10 دراهم 6 مثاقيل. عمر سیب اماغه نور ټول کسروي روپۍ ولا تغییر کې رانه وس نقش کې صرف تغییر راوست. بعضو کې ولیکل الحمدلله بعضو کې ولیکل لا اله الا الله وحده بعضو کې ولیکل محمد رسول الله اسلامي سکه جوړه سوله طالبانو. خدا ټوله نه وه نور هغه نوعیت و شکل و هغه ټول د چاو د کسروي و. اول مؤسس د سکه اسلامي عمر سیبو کذا فی النقود العربیه لتقی الدین المقریزي. نو اوس خو چې جوړه سو اوس به پرمختګ فکر لري که نه ورځ تلبرې به چېرته ځې د پرمختګ فکر به لري مخته به ځې. نو دی وایي علامه مازندراني وایي د کسرا د امپراتورۍ او د روم د امپراتورۍ چې کومې روپۍ وي نور شکل و نوعیت هغه و صرف په بعضې حروفو کې چې هغه عربي کړل سول نوي حروف پکې راوړل سول نور ټول هماغه و. بیا طالبانو له دې نه وروسته بله زمانه راغلله. اول من ضرب النقود الاسلاميه بصوره رسميه عامه. عمر صاحب خو صرف طالبانو بصرې دپاره دا کار وکړه که نه ټول خلافت خو په مدینه منوره کې و داسې سکه چې باید د ټول خلافت په هغه باندې ټیټ سي چې کله د عمر رضی الله عنه شام و بصره و عراق و په څومره ځایونو کې چې د عمر صاحب سلطه پرته وله چې هغو ټولو ته دا پیسې ټیټ سي داسې نه و. بیا طالبانو 4 کال د هجرت چې راورسېده عبدالملک ابن مروان اول من ضرب نقود الاسلامیه بصورة رسمیه عامه بیا په مدینه منوره کې کارخانه جوړه کړله د دې جینه بیا طالبانو روپۍ سکه کېدلې د اسلام نښه پې باندې وله دغه د اسلام نښه چې وه
نورې ټولې روپۍ بندې اعلان سولې که چا سره د روم د امپراتوریو د کسرا د امپراتوریو روپۍ ونیول سولې ګیر سولې بیا د هغه حق نه لري. لکه دا اوس هم کله کله ملیان نارې وهي که نه د ورزګان والي صاحب بله ورځ ویلي که چا سره مو ولیدلې وهو یې کیدای سي یو چا ته سوال پیدا سي چیشته یې وهې بله ورځ مې ټوکه مو سره وکړه مې له خبر مې دې واورېدله جذبه دې کړې وه. دا طالبانو له دغه جنه رسمي اعلان وسو داسې اعلان وسو که له دې نه بعد سکه د هغه سکه څه ورته وایي له چا سره سکه د روم د امپراتورۍ ګیر سوله یا د کسرا بیا د شکایت حق نه لري. ټولې پیسې له دې جنه تیت سولې د مدینې منورې نه ټولو انحاو د عالم اسلامي ته په هغې کې د روپۍ رواج سولې ځان ته شکل یو طرف باندې یو بل طرف باندې بل او لیکلې وې تاریخو طالبانو دا مستقل ټول ولیکل سو. نو دا اختراع و دغه سکه و دغه مؤسس و نوښت په چا وکړه په اسلام کې عبدالملک ابن مروان وکړه بصورة رسمية وأبطل النقود الكسروية والقيصرية وأماتها عن سوق المسلمين هو ملك عبد الملك ابن مروان بعدما أبطل الطراز قراطيس وجعلها مطرزة بالطراز التوحيد. ألت طالبان يو نقشوا بكي وأماتها عن سوق المسلمين هو عبد الملك ابن مروان بعدما أبطل طراز القراطيس. اغا نقش دي كسروي ودي چا دي رومي طراز نقش وي باطل وجعلها مطرزة روپی طالبانو دس نقش باندې منقش کړي طراز التوحید الحمدلله لا اله الا الله اشهد ان لا اله د توحید په طراز باندې منقش وګرځول کړل سولې. نو طالبانو قصه به درته وکړم چې څنګه چل وو. نور بیا زه دا کتاب خو ډېر د ټولې خبرې درته نه کوم صرف یو څو لنډې خبرې به درته وکم. طالبانو دا هغه عکسونه دي چې نننۍ دنیا کې ستا دا پیسې المرکز لا اله الا الله وحده لا شریک دائره ضرب هذا الدرهم بواسط عراق کې طالبانو دا روپۍ جوړې سوي دي سنه 800 800 کال په واسط بغداد کې دا روپۍ جوړه سوي. الله احد الله الصمد محمد رسول الله ودائرته محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره يا طالبانو لا إله إلا الله ضرب هذا الدرهم بواسط سنة 25 و100 يوصلوا پنځويستم کال کې دا وزن د څو ګرامه وزن طالبانو دا ټولي بس داسې نقشونه دي پکې. يا أيها الطلاب ويا أيها الطلبة فافتحوا عليكم أبواب العلم. نو څنګه دا روپۍ را پیدا سولې په دې باندې ځان پوه کړئ. المساوي والمحاسن ابي ابراهيم ابن محمد البيهقي څه وخت مړ د طالبانو 300 کال د هجرت زرو نه ډېر وخت کیږي. احاسن المحاسن یو کتاب د ما سره احاسن المحاسن المحاسن والمساوي ښه او بد لنډې طالبانو دا خبر درته کوم. عبدالملک ابن مروان دا روپۍ څنګه شروع کړلې ولې طالبانو رسمي شکل باندې دا کار شروع کړ. قصه خو ټوله اوږده ده. یو ورځ دی ناست ده دا عبدالملک ابن مروان روپۍ د هغه په شکل باندې وي د رومیانو د امپراتورۍ درهم ول په دې درهم یې لیکلي ول ابا و ابنا و روح قدیشا دا په دینار لیکلي ول ابا و ابنا و روحا قدیشا پوښتنه یې وکړه وایي دا څه معنا لري چې معنا یې وکړه طالبانو عبدالملک ابن مروان باندې سخته بده ولګېدله چې دا خو هغه د عیسویت د شرک خبر ده که نه. عیسویان ابو ابن و روحا قدیشا طالبانو هغه ثالث ته ثلاثو ته اشاره ده. نو هغه روپۍ موږ دلته ولې دغه شعار ولې استعمالو
نو بده چې پې ولګېدله طالبانو بیا ورې متوجي سو دې ته چې متوجي سو نو بیا یې په دې مشوره وکړله چې باید مسلمانانو کې څوک جوړ کړي یو ځان ته مستقل په مصر کې طالبانو هغه وخت کې فابریکې ولې د کالیو د دې شیانو فابریکې ولې دا جوړېدلې نو خط یې هغه ته ورولیکه عبدالعزیز ابن مروان ته د عبدالملک ابن مروان والی په مصر کې عبدالعزیز ابن مروان نومیده نو هغه ته خط ورولېږه په مصر کې هغه ته ویلي چې دا کوم نقش چې د کالیو ده او په نورو شیانو کې چې کوم نقشونه دي دا ټول بدل که د توحید هغه پکې نقش که هلته به کالیو باندې که تاسې فکر وکړي بعضې وخت خلکو کالي اغوستي لیکل پې باندې وي نو دا لیکل د توحید طرف ته که دې نه بعد چې په کارخانو د مصر کې چې کوم کالي جوړیږي هغې کې داسې الفاظ لیکل سوي وي چې د شرک علامې وي پکې دا لرې که د توحید الفاظ ولیکه نور دا شیان هغه پرې نه ږدي پردو باندې څه یې بعضو باندې لیکل سي لکه بیت الله په هغه باندې یا نور دی ورته ولیکل بې اراده دې ته وکړله چې اوس دی هغه ولیکي دا اعلان وکړي چې مستقل روپۍ جوړي کړي نو بس په دې مشوره راغله چې مستقل روپۍ دې ځتې جوړي کړي په مصر کې بس اشاره راغله په دې ټوله باندې مشوره راغله چې مستقله روپۍ به د دولت اسلامي له مرکزیت نه به ټول اسلامي نړۍ ته د مسلمانانو یوه روپۍ وي توحید نښه به یې پې باندې مشوره چې اوس د روم بادشاه خبر سو د روم بادشاه خط ورته راولیکه عبدالملک ابن مروان ته تحفه و هدیه یې ورته راولیږله چې تحفه و هدیه یې ورته راولیږله ورته ویلې وي دا د موږ روپۍ بیرته چلان ده که دا هدیه یې ورته راوړله او یوه هدیه ورته راولېږله بلې ورته ویلې قاصد په واسطه یې پوښتنه وکړه چې مخکې د تا نه چې ول هغوی چې د دې موږ روپۍ استعمالول هغوی په خطا ول که په حق ول که هغوی په خطا ول بیا ته په حق یې ولې او که ته په حق یې هغوی بیا په خطا دي یوه خبر به راته کوي هدیه یې چې راولېږله عبدالملک ابن مروان ورته ویلې نه هدیه غواړم نه جواب ته ضرورت شته زه خپله اسلامي سلطه لرم خپله مستقلې روپۍ جوړم لاړ قاصد غش کویل چې دا هدیه لکه سې کمره ډېره هدیه راولېږله دا وار یې رد کړه درېم وار یې راولېږله دا وار یې رد کړله چې رد یې کړله ورته راولېږه ورته ویې ویلې وایي ته دې خبر یې که ته بیرته له دې خپل عزم نه ونه ګرځې چې مسلمانانو ته مستقله روپۍ ای طالبانو دا یاد ساتئ دا د مونږ بېغیرتي ده کاپیرانو باندې تنها مسلمانان چې روپۍ خپله ولري دومره بده پې لګېږي دا خو څه کوي چې مسلمانان یو متمدن و پرمختللی ژوند ولري نو هغه یې چېرې په موږ لورېږي ته اوس ورته ګوره څه ورته وایي وی یا دې له خپلې پرېکړې نه واوړه چې کوم فکر دې کړی چې ته به خپله ځان ته روپۍ جوړوي او طراز به د توحید طراز و نقش وي متطرزه به کوي به په دې نقش باندې یا له دې خبرې واوړه که نه اوړې موږ په خپل دینار باندې داسې لیکل کوو چې د تاسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځاوي موږ داسې روپۍ دا وارې چاپوو داسې روپۍ به چاپ کړو چې څوک پکې لیکلي وي چې رسول علیه السلام ته کنځاوي او قاصد چې ورته راولېږه ورته ویې ویلې دا خط چې ورته راوړ ورته ویلې چې ته دا خط ووایې تندی به دې خولي ورته وکړي ځکه بل لار به نه لرې مجبور به یې د رسول الله کنځا خو ته نسې څوک کولی نسې برداشت کولی نو بیرته به چا ته راوړې حیرانه به سي تندی به دې د ما لیکلو ته څوک وکړي خولي وکړي سخت ورخطا سو طالبانو عبدالملک ابن مروان د ویلې چې د ما د لاسه اوس رسول الله بې عزته کېږي نو اراده یې وکړه چې طالبانو له دې عهد نه بیرته واوړي ډېرو مشرانو سره صحابه و تابعینو سره علماو سره مشورې وکړلې هر چا مشورې ورکړلې اخر یې ورته وویلې چې ته هغه ته خط ولېږه څه ورته وایي یو خط یې ولیږه هغه کې خط هغه ته ولیکه دا حسن ابن علي ته محمد ابن حنیفه ته طالبانو خط ولیږه هغه ته خط ولیږه چې ته ورسه هغه ما ته راولېږه هغه یې ورته راوسته هغه ممکن په کوفه کې و هلته چې خط ور ولیږه ځکه ټولو هر چا مشورې ورکړلې مشورې د چا مشورې واورېدلې د ټولو خلکو مشورې واورېدلې اخر یې محمد ابن علي ابن حسن ته خط ور ولیږه او څوک یې ور ولېږل مدینې منورې ته چې ورسه هغه قاصد ته یې ویلې چې هغه راوغواړه ډېرې پیسې یې ورکړې چې دی تر دې چې پورې راځي له هغه سره یې مشوره وکړله چې تا څنګه خوښه ده د علي صاحب
المسی محمد ابن علي ابن حسین، د حسین صاحب زوی المسی و طالبانو، د علي صاحب کړوسی راتله، دته چې خط ولیږه دی یې راولیږه، د سره چې مشوره وکړه هغه ورته ویلې نه هېڅکله له خپل عزم نه وانه وړې، بلکل په خپل عزم پاتې سه، په یو طرف باندې توحید ولیکه او په بل طرف د رسول علیه السلام نوم ولیکه او روپۍ خپل هغه باندې سه، هغه خپل مورال ورکړه طالبانو. بس که رسول نه یې نسي کولی چې کې رسول علیه السلام موږ به روپۍ بنده کړو، بس دلته یې چې دا روپۍ خپلې چاپې کړلې د مسلمانانو د اسلام روپۍ د توحید په سکه باندې مسکوکې سولې، دا یې چې چاپ کړلې نورو ته یې اعلان ورکړه چې ټولې بندې سولې، چې بندې سولې نو د مسلمانانو روپۍ له هغه وخت نه سکه شروع سوله، چې سکه شروع سوله نو هغوی ماته وخوړله، په دې یو باب کې ماته وخوړله. بیا چا ورته ویلې ده ته یې ویلې د باچا ته دی چې ته که داسې وکړې چې تا خو وعده کړې وله خط یې ورلېږلی و، که چېرته دوی پیسې جوړې کړې زه به در ووایي نه نیک ومه، ماسې دوی ډارول، نو که کم یې نو څه فایده کوي، اوس خو مسلمانان اخلي یا سیم نه، نو چې نه اخلي څه یې کومه، ماسې دوی ډارول چې څوک ونه کړي، سکه مستقله ځان ته جوړه نه کړي. دا نوښت بیا په رسمي شکل باندې نفس نوښت عمر صاحب کړی، داسې نوښت چې ټوله هلته تنا بصري مصالحو دپاره کړي وو، داسې نوښت چې ټوله اسلامي هغه دپاره بیا دا چا کړي د عمر عبدالملک ابن مروان کړي وو. نو اول د اسلام په تاریخ کې اول رسمي روپۍ چې مستقل صورت و شکل و طراز درلوده، مستقل تاریخ درلوده، هغه د کړی وو. بیا له دې نه مخکې طالبانو چې کومې روپۍ وه کسرویه بغلیه ورته ویلې، کسرویه بغلیه، بغلیه ځکه ورته ویلې د عمر صاحب په خلافت کې د کچرې عکس پکې و، اثر یې تر لرې کوو، نوره کچره وه طالبانو اثر به یې تر لرې کړی وو، کسرویه بغلیه ورته ویلې. بیا طالبانو داسې و تر نن زمانې پورې بیا د حالت راغی الله عز وجل، خو مونږ ډېر وخت کېږي چې د نوښتونو ته شا کړې ده، کړې مو ده که نه، کله مونږ نن نوښتونه لرو، خو الله عز وجل د اسلامي امارت پر راتګ سره په مسلمانانو کې دا فکر پیدا کړی، ځکه هلته مونږ د بدوي په ژوند کې یو، نوښتونه په کم ژوند کې کېږي. الله دې مونږ ته د دې فکریه راکړي چې بیا نوښتونو ته شا نه کړو طالبانو. هر وخت که مونږ غواړو چې د اسلام له دایرې د افغانستان نه نورو مسلمانانو ته م ورسولی سو، هغه په متمدن ژوند کې کېدلی سي، په بد وکې طالبانو نسي کېدلی. بس